خان بابا تیرو ورځو کې محسن داوړ په اسمبلی کې د پښتونخوا د نوم په هکله یو بل وړاندې کړی چې ډېر پښتانه پرې هم نیوکې کوي چې د ازاري وغیره خلک به راپاسي او پښتانه خاوره به تقسیم کړي. تاسو د دې په هکله څه وایي؟ تیر ورځو کې محسن داوړ په اسمبلی کې بل پیش کړی دی چې یاره د پښتونخوا د نوم په هکله او ځینې پښتانه په نیوکې کوي چې یاره دا نو په کار کې دې سره به دا نور خلک راپاسي او پښتانه خاوره به تقسیم کړي. داسې نو په دې خو نیم خبر چې محسن داوړ خان چې دی نو دا د چا په خوله او پس دغه باندې پسنیت باندې دا بل پیش کړی دی خو دا یری ولی دي زمونږ چې یاره که مونږ په خپله خاوره د خپل حق دپاره غږ پورته کوو نو دا خلک به راپاسي او زمونږ خاوره به تقسیم کی. سیندیان که وګورې نو په پشمیر کې زما خیالي چې یاره د نورو خلکو نه په سیند کې لږ کم ماته ښکاري خو بیا هم په سیند باندې د سیندۍ ژبې او د سیندیانو هغه اولنی حق هغه هغوی قائم ساتلی دی او د هغې دپاره کوششونه کوي. حالانکه نور خلک نورو ژبو والا هلته بلا ډېر دي د پښتونخوا نه بلا ډېر دي خو هغوی چې دی نو هغوی وایي چې یاره دا د سیند خاوره د سیندیانو ده د سیندۍ ژبې ده او هغوی په هغې کې هغه نظام تعلیم پلانې دنګړې د هر څه دغه کړي دي. یاره د مشرانو هغه زمونږ د مشرانو بزدلي ده د هغې که د مشرانو چې دی نو هغه زړورتیا ده دغه ده نو زمونږ مشران ماته بزدله ښکاره شوي دي ښکاري چې د سیندي دپاره چې دی نو زه کله کله خبره کوم چې یاره کاش چې زمونږ د بنګلادیش په شان دي زمونږ د مشرانو چې دی نو زمرین وي خو د بده مرغه زمرین خو پرېږده چې هغه دغه هم نه دي که نه چې یاره ته نن وګوره په سیند کې وګوره سیندیانو په خپله خاوره باندې د خپلې ژبې د خپل خلکو هغه د اولني حق دپاره هغوی کوم قسم دغه کوي او څومره کلک دي په دې څیز باندې هلته زموږ نه زیات نور خلکو اوسېږي موږ څومره اوسېږو په سیند کې خو زمونږ د مشرانو دا بزدلي زمونږ ورسره بیا د کشرانو دا بزدلي چې اله دا به داسې چل یار دلته ما سره چې کم خلک اوسېږي که هغه د پنجابۍ د لهجې هندکي وي یا نسلاً هندیان دي نو یا نور څه خلک دي نو دا هغوی د زموږ احسان دی چې مونږ دلته کې ځان سره ساتلی دي او د نړیوال دستور نه زیات مونږ چې دی د هغوی د حق خیال ساتلی دی نو هغوی څنګه کیدی شي چې زما خاوره څوک ماته کړي داسې ګپ دی داسې دغه خو مسله دلته کې مونږ ته جوړه شوې ده چې زموږ خپل مشران زموږ خپل خلک چې دی که نه دا بې انتها یا خو بزدله دي او یا د خپل مفاداتو دپاره بس چپ دي د اولني حق غږی قدرې نشي پورته کولی. ګورئ دا نړیوال دستور دی چې په خاوره به اولنی حق دغه قوم وي د هغوی د ژبې به وي بده مرغه مونږ د خلکو دومره یرولي یو چې که غږ دې وکړو که نه دا شتم نه نه ځي ولې دا څه د ستا دغه سره راغلی دی چې زما نه به ځي واخله ټولې واخله چې اوس مې وشو ته ګوره چې څنګه یې د ناخلمه مسله دلته کې دا ده چې مونږ د په دې یرو کې زمونږ نه څنګه څه وشول د امونه تر عباسي نه وګوره کم خلک چې مونږ د کروندې دپاره راوستي وو کار دپاره مو راوستي وو دغه دپاره مو راوستي وو قبول کړي مو دغه ته دا پېښور ته وګورئ د دې په یو کوڅه کې وګرځئ دا به تا ته د کسب د یو نوم تا ته معلومي او تا ته به اندازه وي چې یاره دا خلک راغلیا دی ای په خپل هم ځان ته هند کیان وایي مطلب چې موږ د هند یو زموږ ژبه هم د هند ده د پنجابۍ لهجه ده خو بیا هم هغه مونږ دومره په سر راوخېجول چې اوس خو خیر د الله شکر دی هغه دغه جوړ شو په دې پېښور کې مونږ کېناستو دغه مو کو که نه نو دې خلکو خو وایي چې مړه زئ تاسو راغلی یئ دغه شانتې تاسو بره وګورئ اوس خو پښتانه چې دی د امو تر عباسي نه په خپله خاوره باندې راغلي ښکاري دا د دې مشرانو د بزدلۍ د وجې نه زمونږ دا خیال دی
چې نور کوم تاسو وګورئ چاپیرچل کې ما د سند مشوره دغه درکا خو سند پرېږده تاسو وګورئ تاجکستان وګورئ د تاجکو پیاولنې حق دی کنه دی تاجکو د جبې پیاولنې حق دی کنه دی ازبکستان وګورئ دغه شان دي دا نور چاپیرچل وګورئ مسله دغه ده چې د چا مشران تکړه دي نران دي غږ پورته کولی شي سټینډ اغوستی شي هغوی چې دی نو د هغوی کشران د هغوی عوام هغه لګیا دي په خپله خاوره باندې د اولني حق هغه مزې اخلي د هغوی ژبه چې دی نو په خپله خاوره باندې د هغه اولني حق مزې اخلي د بده مرغه مونږ ته ساجي بشانته مشران بس ملو شوي دي یا خو راکړې شوي دي چې هغوی چې دی نو هغه غږ قدرې نشي کولی زه وایم د محسن داوړ خاندانیت او د دغه نه نیم خبر چې چا ورته ویلي دي یا څه نیت دی په کم نیت کړی ده خو د اولني حق دا خبره کول رو کول پکار دي دا خاوره د پښتنو ده په دې اولنی حق د پښتون دې طرف ته بتلل غواړي او دا نړیوال د دې پښتنو حق دی دا بنیادی حقوقو کې راځي خو د بده مرغه دا څه شی شو چې یاره ته خپل حق نه غواړي په خپله خوره به خپل حق نه غواړي ما مثلا نن سبا ما سره دا شوې ده چې پنجابي شو که ازبک شو که تاجک شو دا ټول چې دي په خپله خوره په خپله ډوډۍ باندې دغه دي ناستي او زما سره زما ډوډۍ شریکه کړې ده یاره ته زما میلمه زما په دغه یا د نړیوال دستور مطابق ستاسو په ما باندې څه حق وي ته راغلی د همسایه په توګه دغه په توګه په سر سترګو خو دا کومه خبره شوه یاره دا خو د بزدلۍ یو حد دی چې زه به اوس د حق خبره کوم یا د خپل قوم د حق اولني حق خبره به کوم نو وایي به چې یاره چپکه کني دا نور خلک به راپاسي یاره زه وایم تاسو کم از کم که نور سم نه کوئ نو د دې سندیانو دی دغه ته وګورئ د دې ازبکو تاجکو دی مشرانو ته وګورئ د هغې خاورو ته وګورئ دا خاوره خلک څنګه خپلوي چل زده کوي د دې خلکو نه دا هغوی نه زیات یې خو مشران مو پته نه لګي چې بس یاره حریان دا یم چې پښتانه چې دی نو دا په غیرت او په ننګ او په دې مشهور دي او مشران په دغه باندې مشهور دي په عجیب غونډه کې کیسه روانه ده نو الله تعالی دې وکړي چې د پښتنو د دې وینې نه نور دا بزدلي وځي یاره ته زما خاوره چې دی دا تقسیمې د پنجابي د لهجې په دور باندې یا د فارسی د لهجې په دور باندې او پردي قوم یا دغه ته ورکې صحیح ده ورې کا چې اوس مې شو او خلم دنه او د لپاره بیا کار کول دي پښتانه راوچتول دي دغه کول دي نو ګورئ چې پچا کې څومره زور پیدا کېدی شي چې هغه سره دا یری کنه چې نن خو ما یو مله واغسته او کدی راوچت شو سباله و من الله سخري نو په قسم کستا هغه ملې ته بیا پوچت سترګو ګوري خو د بده مرغه زموږ مشرانو کې هغه جرأت مونږ لیدو نو دغه جرأت به مشرانو کې مرا پیدا کول غواړي کني جرأتمن مشران مرا پیدا کول غواړي ما بار وی چې یاره د قوم ته د خاورې ته اوس د یو کلک نیشنلیست ګوند ضرورت ده او الله دیو کې چې پښتنو ته یو کلک پښتون نیشنلیست ګوند ملو شي داسې مشران ورته ملو شي چې هغه په دې خاوره باندې د پښتون د اولني حق د پاره غږ پورته کی او د بزدلی چې دی نو دا ختم شي نو زما په خیال چې دغه د اتلسم ترمیم کې چې دا مارس چې پارس نیت او پارشا په وینا باندې کار کیږي لګیا دی هغه کې زما پاغه به خبرې نه کوم خود دلته کې د دې پښتنو د دې ذهني د بزدلی خبره ده کم چې زموږ د دغه تر اکړې شوی دی چې غږ بنه کې غواړي خپل حق بنه غواړي که خپل حق غواړي نو بس بیا د مسله جوړیږي یاره نور خلکو ته مسله نه جوړیږي ما ته جوړیږي نو دا که ما ته جوړیږي خو مطلب دا دی چې چل لې کنه یاره زما خاوره چې دی کنه بس زه نن لاچاره ما دغه ما ټوله دی ورکی چې اوس میو شو کنه بس ګور به بیا لږ داسې ضرورت چې را پیدا شو کنه نو د چا پلان څوک دی چې زما خاورې ته بد وګوري تاجکستان خبر دی چې که پښتون را دغه شو نو ما نه تاجکستان هم غستې شي نو هغه به چریم چې دی په د امو ترباسی نه تاجک به سپورټ نه کی بیا دغه شانته پنجابي خبر دی چې که زما د هندکو چې د پنجابي لهجه ده
کده دا پښتون ته هینکو په نوم ما دینه د ازمکه واغسته او سماله ډیر اویخ شو را پاسې دو مضبوط شو نو دی مانه دی په بدل کې بیا لسخلی نو دی بچرته بیا دلته کې دا پنجابي سپورټ کی دلته کې د پنجاب د دې د پښتنو په خاور وسایلو سرکاري چوکو به دی بیا د قبضي سوچو کی خو زمونږ د بوزدلین هغه خبر دی زمونږ د مشرانو د بوزدلی او هغه دغه خبر دی چې دا د ایس نه دی کنه نو الله نه سوال کو چې الله تعالی مونږ پښتنو تم چې دی نو هغه د کلک نیشنلیست مضبوط پښتانه دغه راکې مشران راکې او هغه تاسو به اورېدلی وي د زرو ګډو که مشر چې دی نو هغه ازمري وي خو بیا هم د جنگ د ګټلو سلار راوتی شي خو که د زرو ازمرو مشر هغه ګډه وي که نه نو د هغې جنگ ګټلو تمه مه کوئ نو بده مرغه موږ سره چې دی دا دې سوچ موږ ته دی دا سوچ موږ ته راکوي چې بس غږ به نه کوئ که غږ مو کو دار څه د نځي یار هسې به ځي ولې به ځي څه چا د پلار مال دی دا د پښتنو مال دی که پښتانه نن کمزوري دي خدای به مضبوط کی ما نه چا یو مال اغوستې ده لس به ترې والمه بیا چې د هغه ذهن کې دا وي که نه نو په قسم که ستاسو نه چې دی یو د غم ته انچ هم تاسو نه واخلي نو بهتر به دی چې موږ رو هغه د په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق هغه غږ طرف ته راشو او په کلکه دا غږ پورته کړو چې د مو تر اباسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده د دې په وسایلو سرکاري چوکو نو کرو اولنی حق د پښتون دی مننه الله مرشد الله پامان